دوستانو سلام، وخت مو په خیر. هیله د جوړ روغ به یاست. زه نه پوهېږم چې کومه داسې اداره به موجوده وي چې زما خبرې به واوري او د دغه خلکو د مشرانو سره به یې شریکي، یا به کم د دوی داسې مشران وي چې دا زما خبرې واوري. خو شروع به یې له دې ځایه راوکړم چې موږ له هغه وخته چې اسلام دې سیمې ته راغلی دی، له هغه وخته چې اسلام پر دې سیمه حاکم شوی دی، موږ مسلمانان یو او مسلماني مو کلکه نیولې ده او د نړۍ تر ټولو ښه مسلمانان یو، په دې کې هیڅ شک نشته. او هر څوک چې د اسلام په نامه یا د اسلام په دعوادارۍ راپورته شوي دي، حتما دغه زموږ د مسلمانو کورنیو زیږنده دي. هر ملا، هر طالب، هر د اسلامي دعوې درلودونکی په یوې کورنۍ کې یوې مور روزلی دی، یوې خور روزلی دی، یوې خاله روزلی دی، یوې عمه روزلی دی. زه دوه شان بحثوم. یو خبره مې دا ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له دې مخکې چې د بیبي خدیجه کبرا رضی الله عنها سره نکاح وکړي، له هغې سره یې تجارت کړی دی. که په اسلام کې له نارینهو سره ټولنیز ارتباطات چې اقتصاد خپله یا تجارت خپله یو ټولنیز ارتباط دی، دا درلودل ناجایز و، نو د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څنګه د حضرت بیبي خدیجه کبرا رضی الله عنها سره تجارت کاوه؟ څنګه امکان لري چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دې د نبوت او د پیغمبري سره دغه د اول د بیبي خدیجه کبرا رضی الله عنها سره تجارت وکړي، تر څو هغې ته ثابته شول چې دا دونه امین سړی دی، بیا هغې واده ورسره وکړي. زه دا اوس هم ځینې جاهلان وینم چې زما پر دا خبرو د خندا سټیکرونه اخیستي، نو دا خو به نه د تفسیرو خلاف یې، نه به د عقایدو خلاف یې، نه به درواغ یې چې بیبي خدیجه کبرا رضی الله عنها اول د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تجارت وکړي، بیا یې نکاح ورسره وکړه او بیا یې وروسته ایمان هم پر راوړي او د هغه پیغمبري یې ومنله. د هغه څخه وروسته راځم دې مسئلې ته چې تر ټولو زیات احادیث شریفونه د فاطمة الزهرا څخه نقل شوي روایت شوي دي. موږ ډېرې ښځینه د احادیثو راویانې لرو، خپله بیبي خدیجه کبرا رضی الله عنها ده او فاطمه الزهرا ده او دغه ښځینه دي. او که دوی چیرې تعلیم او تحصیل نه وای کړی، که چیرې دوی علم نه درلودی، نو دوی به په احادیثو او په تفاسیرو څه پوه سوي وای او دغه احادیث او تفاسیر به یې څنګه نقل کړي وه. اوس به دوی وایي چې مثلا اخو احادیث و او تفاسیر و، نو دا خو دیني علوم نه دي، مګر له بله اړخه وایي چې قرآن اعظم شان د ټولو قوانینو هغه منبع ده، د ژوند د ټولو قوانینو. خو بیرته هغه زده کړې شولې، بیرته هغه پوهه شوله، بیرته هغه علوم ټوله په قرآن اعظم شان کې راغلله، یعنې بیرته علم دلته هغه د فرضیت مسله یې بیرته راغلله. چې موږ وایو چې په قرآن اعظم شان کې ساینس هم دی، حقوق هم دي، سیاسي علوم هم دي، هر شی پکښې کې دي او پکښې کې دي، زه هېڅ په دې رد نه لرم. نو خو دغه علوم ټوله فرض شول زده کړی، ځکه قرآن اعظم شان کې ټوله شته، نو چې ټوله شته خو ټوله فرض شوه. د هغه څخه وروسته راځم د دې مسلې ته، دغه طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمتین، ټوله مسلمانان او مسلمانانې یادې شوي دي. د هغه څخه وروسته راځم د دې مسلې ته چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په هغه زمانه کې چې هغه بندیان یا هغه جنګیان چې په جنګ کې به یې ونیول او علم به یې درلودی، د هغو د معافولو دغه یې دا ایښی وه، یا به یې جزیه دغه کوله پیسې، یا به د غلام په توګه اوسېدل، یا به یې د مسلمانانو اولادونو ته تعلیم ورکاوه، نجونو هلکانو ته، چې کافر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکلفوي چې خپلو اولاد دغه ماشومانو او کوچنیانو ته درس وایي، نو معلومداره خبره ده چې هغې به دغه درس نه ورته وایه،
هغه به حتما د قرآن و حدیث درس نه وای، ځکه هغه کافران وه، هغو اسلامي علوم نه وه زده او نه هغه په اسلام پوهېدل. معلومداره خبره ده چې هغو به دنیوي علوم ورزده کول. د هغه څخه وروسته یو بل حدیث شریف دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې د علم په زده کړه پسې ولاړ سئ، که څه هم چې په چین کې وي. په چین کې په دغه وخت کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په پیغمبري مبعوث کیږي او د ده د ژوند د زمانه ده، په دغه زمانه کې د ماډرن علومو مرکزونه هلته دي. دا موږ چې دغه وایو دغه چینایي طب چې دی، یا مثلا ځینې نور علوم دي، خط هلته ایجاد سوی دی، ځینې نورې خبرې دي، نور شیان دي. دا خو ټوله په دا خاطر ویل سوي چې یو خلک وایي چې د لیرې په خاطر دی چې چین لیرې و، مګر اساسي علت یې دا دی چې هلته دنیوي علوم وه. د هغه څخه راتېرېږم راځم زموږ مسئلې ته، د افغانیت او د اسلامیت مسئلې ته. دوی وایي چې موږ یو پلا شرعي او کلتوري دغه پوره کو، بیا موږ نجونې مکتب ته استوو. ښه، راځئ کلتوري بحث یې وکړو. د افغانستان په ټولو اطرافو کې د ښارونو څخه بغیر په ولسوالیو کلو په دې ځایونو کې تاسې ماته یو دغه راښولی سئ، یوه ښځه راښولی سئ چې په بوقره کې دې ګرځي یا په بوغره کې دې ګرځي، هغه تور پوړنی یا هغه پیڅکی دلته نیولی، هغه په خپلو مځکو پټیو کې ایله سوي خپل کارونه کوي. نو د ښځو د فرهنګي اړخه موږ په دې 1400 کاله کې چې تقریبا 1100 کاله کې چې موږ مسلمانان یو، په دې 1100 کاله کې کم وخت زموږ ښځو د نارینهو څخه مخ نیوه چې په کوڅه کې را روانې د پلانکي پلار السلام علیکم سلام واچوي تېره سي. د فرهنګي اړخ او اسلام هم د ښځې حجاب او هره مسله تشریح کړې ده چې حجاب یې د مخ دغونه حجاب دی او لاسونه تر دغه پورې دي، تر بندونه پورې. راځم دغه مسلې ته. د اسلام اساس د خدای کور مسجد دی. ښځې ته په اسلام کې اجازه ورکول سوې ده چې 5 وخته لمانځه ته راسي، په مسجد کې په ملا پسې لمونځ وکړي. ښځې ته ولې بیا اجازه نشته چې مکتب ته راسي او یو څو درس ووایي؟ چې مسجد ته د راتګ 5 وخته اجازه ورته سوې ده چې د کور راوځه 5 واره مسجد کې به جومات لمونځ وکړه، هغه ته ولې یو وار د مکتب د راوتو اجازه نشته؟ معلومه تر هغه چې راتېر سو موږ په نړۍ کې د ډیرو جدي مسلمانانو دعوه لرو، مګر دغه ستاسې په کور کې دا خپلو خوندو ته مو ګورئ، خور مو، مور مو، میرمن مو، لور مو، ورېنداره مو، هر څوک چې په کور کې ښځینه لرئ، هغو ته فکر وکړئ. که ته ښځینه ډاکټره ورته ونه لرې او لاس یې بل نارینه په لاس کې نیولی، یا نارینه سټاچسکوپ پر غاړه پر مخ ورږدي، هغه ښه خوند کوي که ښځینه ډاکټره. که یوه ښځینه معلمه نه یې، دغه ستا د نن مشکل چې جوړ دی چې دا ښځینه دغه نه لرې، استادان نه لرې، دا به څوک دا مشکل در حلوي؟ پاته سول دا چې زمینه نه ده مساعده. په دې 20 کاله کې چیرې نجونو او هلکانو ګډ مکتبونه ویلي وه. د نجونو مکتبونه بېل وه، د هلکانو بېل وه. د نجونو استادانې نجونې وې او د نارینهو د نارینه وه. دا چې یو څو سپین ږیري او مسن استادان ورکول سوي هغوی د دې لپاره چې د هغه بخش استادان نه وه، او سپین ږیري استادان تاسې ته معلومه ده چې دا په هغه د فرهنګي مسایلو هم لوړ دي او په شرعي لحاظ هم هغه د سني مسله مطرح ده. کله چې ملا او ډاکټر دغه کېدلی سي، محرم ګرځېدلی سي، یو سپین ږیری استاد ولې نسي محرم اوسېدلی؟ بل په ښارونو کې لیوان نه ګرځي چې خلکو ته خولې اچوي، هر یو خور لري، مور لري، میرمن لري. افغانستان دغونه د بېناموسۍ ځای نه دی چې خلک دنیا په دغونه بېناموسه ښیي چې موږ دغونه بېناموسه یو چې پر لاره خپله مور خور نسي راسه تېرېدلی. موږ دغونه بې شرفه یو، موږ دغونه رذیل یو چې موږ خپله خور مور تر مکتبه سمه نسو رسولی. که موږ دغونه رښتیا ګو رذیل و بې شرفه یو چې خپله خور مور تر مکتبه خوندي نسو رسولی، نو بیا په کورونو کې هم خوندي نسي راسه پاتې کېدلی.
موږ چې دا نسو کولی چې خپل ځان کنټرول کو نو دغه دپاره ښځه قرباني کو. که ته نن ستا لور ډاکټره نه سې سبا به ستا لوره یو بېګانه نارینه ته پرته وي. که نن ستا لور معلمه نه سي سبا به ستا لمسی یو بېګانه نارینه ډاکټر معلم ته ناست وي. ښځه په افغاني ټولنه کې 15 یا 15 فیصده ده، تر نارینه ډېره ده. که ته دا دغونه محکومه کړې، دغونه یې راچپه کړې او دغونه یې ورټې، دا د خپل کور ته ورچولی دي. اوس راځم یوې ډېرې اساسي خبرې ته. د هر انسان لومړنۍ معلمه مور ده، د هر انسان لومړنۍ مکتب کور دی. نو ستاسې خوښه ده چې په کور کې بېسواده میندې مو پکار دي چې زوی دې جاهل او امپړ جوړ سي، او که تعلیم یافته. کور دې ښوونځی پکار دی که یوازې د بېدېدو هوټل. بله خبره دا ده چې په ټوله نړۍ کې د ټولنې محراق کور دی او د کور محراق ښځه ده. که غواړي چې ټولنه سالمه سي، که غواړي په ټولنه کې مفسدین، غله، خاینین، رشوت خواره، د ښځو بېعزته کوونکي، بېناموسي کوونکي دا جوړ نه سي، نو ښځه مو تعلیم یافته کړئ. زه د یوه پښتون په توګه، د یوه کندهاري په توګه سخت افتخار کوم چې یو ښه تعلیم یافته مېرمن مې ده. نه مې زوی بېسواده پاته کېږي، نه مې لور بېسواده پاته کېږي. زما په مشکلاتو کې، په هر ډول مشکلاتو کې مشوره راکوي، خبرې راښیي، کنټرولوي مې. په ټولنه کې زما په موقف کې مشکل جوړېږي، یو ښه وزر ماته جوړ شوی. تاسې پوهېږئ خدای جل جلاله دا ښځه ولې د سر د هډوکي څخه جوړه نه کړل؟ خو تر ټولو کلک هډوکی د سر دی. ولې د پښې د هډوکي څخه جوړه نه کړل؟ د پښې کلک کلک هډوکي دي. ولې دلته په دا خوا کې د یو هډوکي څخه جوړه نه کړل؟ ولې د دغه هډوکي څخه جوړه کړه؟ د پښتۍ د هډوکي څخه یې ولې جوړه کړل؟ په دې په علت پوهیاست چې د نارینه په بغل کې واوسېږي، ځکه پښتۍ انسان مستقیم دروي. ښځه زموږ وزر ده. ښځه د انسان او د نارینه د درېدلو هغه ستون دی. که مو ښځه بېسواده وه، ټولنه به بېسواده وي. چې ټولنه بېسواده شوه، ټولنه به برباد وي. راځم تاریخ ته. زموږ د څونه پورې د احمدشاه بابا د مور نوم زده دی، د پلار نوم. د احمدشاه بابا د پلار نوم د څونه پورې زده دی؟ دا تاسې د زما ویډیو اوري. مګر که دویم چې د مور نوم د څونه پورې زده دی، ستاسو د ټولو زده دی. د احمدشاه بابا مور زرغونه انا ټول افغانستان لوی او کوچنی یې پېژني. دا زموږ امپراتور او د دې مملکت مؤسس و. ستاسې څخه پوښتنه کوم، د حاجي میرویس خان نیکه د پلار نوم مو زده دی؟ فکر نه کوم چې د خلکو زده وي. ولې د مور نوم چې د څه وپوښتم د ټولو زده دی چې ناځوانه ده. ځکه څه ستویم چې د میوند د جنګ فاتح څوک دی؟ تاسې ما ته مستقیم وایاست چې ملاله میوندۍ. د پښتون په فرهنګ کې، د افغان په فرهنګ کې، د پښتون په کلتور کې، د افغان په کلتور کې ښځه هېڅکله محکومه نه وه. د احمدشاه بابا مور د احمدشاه بابا سلطنت کنټرولوي. د میرویس خان نیکه مور د میرویس خان نیکه ټوله اقتدار چلوي. زموږ سیاستونه، زموږ ټولنیز ژوندونه، زموږ فرهنګ، زموږ کلتور ټوله پر ښځه باندې راڅرخې دی. زما ګاونډیان غواړي چې موږ د دوی د ډاکټرۍ غلام شو. او په دغه کې د مېرمنو د ته حساب وکړئ چې دغه ته سبا یو بېګانه، یو خیرن، یو چټل ولاړې ښه دی، او که یو خور ولاړه پیدا کړی
نو بیا یې دغه نه پیدا کوله بابا آدم علیه السلام ته یې بی حوا نه په څنګ کې نه ور ملګری کوله چې دا خپله پیل کړې لاره د خپل دعوت پس موږ زر کاله نور دغسې چغې وو چې ته ودرې پله شرایط سم مخکنۍ خبره مې بیا تکراروم مخکنۍ خبره مې بیا کوم چې افغانان دغونه سپک وو لوېدلي وو رذیل او بېشرفه تعلیم یافته کشر هغه وخت رامنځته کېدلی سي چې کورنۍ به تعلیم یافته سي چې فامیل تعلیم یافته سي نو راځئ د ښځې سره دغه د ظلم لاره بنده کړئ ښځې پرېږدي چې خپلو مکتبونو ته ولاړې سي د ښځو مکتبونه پخوا هم بېل وه اوس هم بېل دي د ښځو کارونه پخوا هم بېل وه اوس هم بېل دي دا ظلم دی د دا وطن سره د دې حالاتو سره یو جفا ده